د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی چې یو زنانه ده کله چې د حیض بیماري د هغې ختمه شي نو بیا په هغې باندې د استحاضې هغه وینه راځي او تقریبا پوره میاشت پې دا وینه یي او یو هلک راشي دا جنۍ غواړي نو دا خبره عیب دی بیانولی پکار دي یعنې په جسم کې دا یو عیب ګڼلی کېږي او که نه وایي چې په جسم کې دا یو عیب ګڼلی کېږي او که نه او دغه کس ته ویل ضروري دي کوم چې دا جنۍ غواړي الجواب بالله التوفیق چې اول خو حیض او استحاضې کې دا فرق یاد ساتئ چې حیض وینه هغه وینه چې هغه د رحم نه دننه نه راځي او د استحاضې وینه دا د رګ وینه ده دې دواړو کې دا فرق دی نو دا عامه بیماري ده استحاضې دا وینه او یو نیم زنانه باندې دا یي په میاشتو بعض پکې دي چې په کلونو پې دا وینه راځي او د دې سره په زنانه باندې روژه او لمونځ دا نه بندېږي او خاوند ورسره کوروالی هم کولی شي خو دلته چې کوم سوال شوی دی چې آیا د دې هلک خبرول لازم دي دا خبره یې ساتئ چې هر هغه خبره چې د هغې د لاسه د ښځې او د خاوند تعلق خرابېږي او د نکاح چې کوم مقصد دی هغه مقصد پې نه پوره کېږي نو د دې بیانول لازم دي که هلک کور والی او که جنۍ کور والی په هلک کې چې عیبي نو وایي به جنۍ کور والی چې ګوره هلک کې دا مسله شتې جنۍ کور والا به وایي چې جنۍ کې دا مسله دا شتې امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دا خبره کړې ده ناشنا خبره کړې وی رسول سلم هغه سړي ته دا ویلي دي چې هغه سامان خرڅوي او عیب یې پټ کړی نو رسول سلم ورته دا عیب راښکاره کړه لکه رسول سلم چې په یو ډیري باندې تیر شو پای کې لاس ورننه ویستو نو لاندې لون او له پاسه وچ دی رسول سما کسته داسې دی یا رسول اصابته السما باران پیښو نو رسول سما دې دغه لون برکه کنه دوکه مور کو عیب راښکاره نو دا عیب رسول سلم ویلی چې په سامان کې عیب یې هغه راښکاره کا نو چې انسان کې عیب یې هغه به څنګه راښکاره کړي او پر رسول سلم پسې فاطمه بنت قیس رضی الله عنها راغلی وه او یا رسول الله ماله مشوره ده نه اخلمه دوه کسان راغلي دي ما غواړي یو معاویه رضی الله عنه راغلی دویم ابو الجهم رضی الله عنه نو رسول صلی الله علیه وسلم معاویه فصعلوا كل مال له غریب د مال وسره نشته واما ابو جهم او هرچ ابو جهم دی فلا يضع عصا عن عاتقه ناخذ وګینه چوکنه کوزي یعنی خزي وهي او یې مطلب دا دی چې سفر ډیرې کوي په کور کې خو هغه نه په مخه بهاري نو رسول صلی الله علیه وسلم کې هغه خبره خو واضحه وکړه اگر که معاویه او ابو جهم د دوه صحابه دي او چت انسانان دي او رسول صلی الله علیه وسلم واضحه خبره کې د واده مسله معاویه غریب دی ابو جهم یا په سفر یې همیشه او یا دا چې خزي وهي نو دغه شان چې څوک نکاح لرای شي ستا کور ته خور لور د غواړي صفا خبره وته وکړه او هلک لم پکار ده چې خپل طرف نه هغه صفا خبره وکړي بیا راځو دې مسلې له چې دې زنانه باندې دا بیماري ده دا عیب دی او که نه یو زنانه باندې په مخه دا وینه او دې سوال کې دی چې میاشت پې حیض ختم شي میاشت پې بیا دا وینه بیا حیض راشي بیا پې دا وینه نو دا عیب دی د جسم کې نقصان دی ځکه چې د دې د لاسه به خاوند تنګي او د وینې په حالات کې چې خاوند د ښځې سره کوروالی کوي نو هغه شان فایده او خوند درله نه ورکوي کوم چې روغې زنانه نه حاصلېږي دا په هغه وخت کې ویل پکار چې کله دې زنانه د پته چې دې علاج نه کیږي او که ورته پته چې دې علاج کیږي نو بیا خبرول نه دي لازم خبرول بیا ضروري نه دي ولې چې دې پته چې دې علاج کی او چې د پته چې دې مسلې علاج نه کیږي او زه په ډاکټرانو پسې تللی یم نو ښه صفا خبرې دا ول نه وکړي چې جنۍ خو تاسو غواړئ خو هغې ته دا مشکل شته والله اعلم